د هلمند د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداري استازي حاجي خان چې د بیلابیلو دولتي ادارو استازو یې ملتیا کول د هلمند ملي رادیو تلویزیون امریت ته راغلل. د دې امریت د کاري پرسونل د روانو فعالیتونو څخه ځان خبر کړ. د مامورینو حاضري وکتل او د غراض خپل نظارت تر سره کړ. پر همدې مهال د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو اداري استازي حاجي خان هلمند ملي رادیو ته وویل د ولایت مقام د هدایت په اساس باندې غواړي د ټولو ادارو څخه نظارت وکړي چې له دې کاره یې موخه د ټولو ملکي ادارو د چارو لا تنظیمېدل دي ترڅو ولسونو ته چټک او پر وخت خدمات وړاندې شي. د دولتي ادارو څخه نظارت کوو چې د دې کار پر اساس کې تقریبا د کار امور اجتماعي ریاست دی دغه د وزارت خاص خدای کار قانون په عقل باندې موږ د پلي کېدو په صورت کې د ولایت مقام د هدایت پر اساس باندې د ولایت نماینده دی او موږ د اصلاحات اداري نماینده یو. نو موږ د زیري کنټرول ته وځو. د زیري د کنټرول یو غټه چې موږ ته معلومه شوې ده ډیره لاسته راوړنه په دې کې ده. حتی چې اوس غټ ادارو ته موږ ورغلي په هغه اداره کې یو کس غیر حاضر نه پیدا کېږي. یعنی ټول خلک خپل دندې ته پابند دي، قانون ته ژمن دي، ولس ته خدمت کوي، ښه پوره خدمت یې کړی دی. یو کس هم غیر حاضر نه پیدا کېږي. نو په ټوله ورځ کې نه موږ ګرځېدلي موږ الحمدلله هېڅوک غیر حاضر نه دی پیدا کړی. نو زموږ اصل کې هدف دا شی دی چې اداره منظمه شي، ترتیب برابر شي. بس موږ دغه مطلب دی، دغه مقار دی، دغه هدف دی. نوموړي زیاته کړه له کومو ادارو څخه چې نظارت کړي کارکوونکي تر ډیره د خپلو کارونو تر سراوي لپاره پابند دي. د وویل چې غواړي راتلونکي کې د مامورینو د ظرفیت او وړتیا د لوړولو لپاره د پوهاوي روزنیز سیمینارونه هم جوړ کړي. موږ دغه په برخه کې مسؤلیت پیژندنه ده، ارزونه ده او دغه د پلان دی، راپور دی، گزارش دی. د دې نشان لپاره موږ مختلف کتابونه چې موږ ته د امیرالمؤمنین حفظه الله د طرفه څخه توشیح شوي کتابونه دي د هغه د طریقه څخه تیر کال کې هم موږ ټولو ریاستو ته ظرفیت لوړونې په موخه باندې سیمینارونه ورکړي دي او سږ کال به انشاءالله چې اوس بیرته بیا شروع شي. تاسې به په جریان کې تېره شپه یو خبر ولایت مقام نشر کړی و چې په راز کې د اصلاحات اداري رئیس دی. نو هغه ځي د ولسوالیو څخه دا ترتیب را روانوي، د هغه ظرفیت لوړونه ده او د خلکو د اداري ارزونه ده، ټولې چارې مخ ته وړي. د یادونې وړ ده چې د دولتي ادارو د چارو څخه د نظارت او ارزونې ګډ هیئت به د ټولو ملکي ادارو د چارو او فعالیتونو څخه نظارت ترسره کړي.